بعض ظالمان داسې کوي چې په جنازې کې आवाज کوي چې په پیزار کې جنازه نه کیږي. دا ظلم دی. دا پیزار کې جنازه پرېدا منظم کیږي. د دې په بوټانو کې مستقل سنت عمل دی جنازه کول. د دوارو حدیثونو دا معلومیږي چې په پیزار کې منځ کولم جایز دي. بعض ظالمان داسې کوي چې په جنازې کې आवाज کوي چې په پیزار کې جنازه نه کیږي. دا ظلم دی. دا زیاته دی. اکثر اوقات داسې وشي چې بعضې ګاډ وي سکیورټي چې ورته وي چا سره راغلي وي هغه غټ بوټان په خپو کړي او چې ملا صاحب اواز وکړي چې په پیزار کې جنازه نه کیږي نو هغه خو 5 منټو کې خپل پیزاب نشي ویستی او کو باسي نو بیا خو د هغه فایده نشو ځکه هغه سکیورټي دی هغه ګاډ دی نو د هغه نه جنازه پاتې شي. په پیزار کې جنازه پرېدا منظم کیږي. د دې دوارو حدیثونو دا معلومه شو. دا شان ډېر احادیث راغلي. دا یو حدیث نبی رسول الله فرمایي چې تاسو په پیزار کې منځ کوئ او مخالفت وکړئ د یهودو سره. دویم حدیث کې نبی رسول الله جمع ته مخکې شوی و او صحابه ورپسې ولاړو او نبی رسول الله په جمع کې پیزار اوویسته صحابه هم اوویسته. بیا نبی رسول الله تاسو کې تاسو ولې ویسته؟ صحابه عرض کړي چې اې د الله رسول تاسو ویسته نو ځکه مونږه پیزار خپل ویسته. نبی رسول الله فرمایل ما ته خو جبرئیل راغی او وی فرمایي چې ستا پیزار باندې ګندګي ده او چې کله پیزار صفاوي نو مونږ ورسره کیږي جنازه ورسره کیږي. نو په چپلو کې په بوټانو کې مستقل سنت عمل دی جنازه کول. وستل دا که انسان وباسي او صفا زوی فرشه یا قالین خوبي نو بیا جدا خبره ده. نور که خاوري وي عام خلک پکې ګرځي او باج خلک پکې لادسي وکي پیزار به وباسي او د پیزار د پاسه بخپي کی دا خو یو شی شو. که چرته ګندوي نو د پیزار د پاسه خپیم به جایز نه دي به مکمل لري کورستوي کیده او که صفاوي ګنده نه وي نو بیا ستامون مو سره کیږي او ستاسو جنازه مو سره کیږي. او که چرته ګندوي دا غي د صفائی طریقه دا شی بل ځکه سکا په خاورو کې راکاګه تیزه سره هغه سره صفای شي. ګوره د زمکه صفائی او د پیزار صفائی دا په نور سره کیږي او دا په هوا سره کیږي او دا په رګړولو سره چې څوک خپل کې اصول را وسوري خاور سره وسوري بل کان سره وسوري شاګه سر د ګندګي ختم شو نه بوښتا او نه رنگشتا او نه د ګندګي ته جسامت شتا ستا جنازم کیږي او بالکل ټیک ده. بعض اوقات کې مونږ دومره سختي وکړو چې د اغه د وجنه زمونږ څه وشي د بعض خلکو منځونه خراب شي جنازي خراب شي. لہذا پیزار سره بالکل منځ کیږي پیزار سره بالکل جنازه کیږي. لیکن منځ اکثره په جماعتونو کې دي جماعتونه فرش وي صفاوي نو پیزار سره راتله هغه بے ادبي ده جماعت ګنده کیږي. نور کې سره په ډاګه باندې او عام په پټي یا چمن کې منځ کوي نو پیزار سره کولای شي او په دې باندې عمل وکړي چې ته په سجده کولای شي صحیح طریقې سره او رکوع پکې کولای شي او قاعده پکې کولای شي نو بالکل دا مستقل سنت دی نبی پاک علیه الصلوۃ والسلام. او نبی پاک ډیر زړه په پیزار کې جنازه هم کړی دا او منځم کړی دی.